څوک غواړي چې خپل کورنۍ ژوند یې خوشحاله او له نیکمرغیو ډک وي او هیڅ ډول مشکلات دې ونه لري. راځئ په لاندې څو لارښوونو ځان پوه او عمل پرې وکړو ترڅو په ګډ ژوند کې ښه تغیرات او خوشحالي رامنځته شي. د ښځې، خاوند او کورنۍ ترمنځ اړیکې ښې او دوستانه شي. لومړی ښه دغه کلمه هیڅکله مه هېروئ. دا کلمه ډیره کوچنۍ ده، په ډیرو زړونو ښه اغیز کوي، په ځانګړې توګه د خاوند په زړه باندې ښه اغیز لرلی شي. خو د نه کلمه چې د ښه کلمې متضاده ده هر وخت د جنگ، جګړې او مشکلاتو رامنځته کوونکې او د فساد زیږونکې کلمه ده. نو هر کله چې ښه کلمه په کوم کور کې زیاته کاریږي نو په هغه کور کې د امن او سوکالۍ چاپیریال قایم وي. دویم، د غصې پر مهال خاموشه اوسئ. طبیعي خبره ده چې انسان د ډیرو خواصو درلودونکی ده چې د هغې له ډلې یوه یې غصه ده. لومړی خو ښځې ته بویه چې خپله غصه کنټرول وساتي او له خپل خاوند سره په ښه لهجه او ارامې خبرې وکړي. خو که چېرته غصه رامنځته شوه نو بیا باید د خاوند زغم وکړي، خاموشه واوسي. کله چې د میرمن غصه ختمه شوه بیا ورته توصیه وکړي او د ستونزې په حل ورسره خبرې وکړي، نو جنجال به نه رامنځته کیږي. دریم، خوږه ژبه او ښه الفاظ وکاروئ. هره ښځه او خاوند له یو بل څخه د مینې، محبت او الفت د خبرو توقع لري او دواړه لوري غواړي چې له یو بل سره د مینې او محبت په فضا کې ژوند وکړي. مونږ وینو چې د مینې، محبت او الفت ژبه په ډیرو سختو کینهګرو زړونو هم تاثیر کوي او هغه د ځان په لوري راماتوي. خو دغه مینه او محبت هغه وخت په تاوتریخوالي او لانجو بدلیږي چې یو له دواړو څخه د محبت او مینې پولې ونړوي او خوږه لهجه په ترخه بدله کړي. نو له نرمو او له مینې ډکو خبرو سره د کور فضا سوله ییزه پاتې کیږي. څلورم، بخښنه وغواړئ. بیا داسې مه کوئ. هیڅ انسان له غلطۍ څخه بچ نه دی. له هر چا نه غلطي کیږي، خو له غلطي کولو نه وروسته بخښنه وغواړئ. پنځم، خپلې غصې وزغمئ. غصه هر وخت په حماقت پیل کیږي او په پښیمانۍ او ندامت پای ته رسیږي. هر کله چې څوک غصه وکړي بیا ور باندې پښیمان وي، خو وروسته پښیماني بیا کومه ګټه نه رسوي او بیا غصې ډیر مشکلات رامنځته کړي وي. نو ښه خبره دا ده چې خپله غصه په پیل کې کنټرول شي ترڅو جنجال رامنځته نه شي. شپږم، په هر حالت د شکر ویستلو عادت خپل کړئ. ناشکري انسان د الله جل جلاله د نافرمانی او عذاب لوري ته بیایي او د انسان سکون او اطمینان له منځه وړي. که د خوړلو لپاره هر څه په کور کې ولرئ، قناعت پرې وکړئ او د الله جل جلاله شکر پرې ادا کړئ. ځکه چې داسې فکر وکړئ کوم خواړه چې تاسو ته الله جل جلاله درکړي دي ډیرو نورو خلکو ته نه دي ورکړي. ډیر خلک یوازې وچه ډوډۍ هم پوره نه لري. د ناشکرۍ له امله موږ ګورو چې د ډیرو خلکو ښه ژوند او ښه شتمني او کاروبار له منځه تللی دی.